د نري رنځ مخنیوي ملي پروګرام یا نیشنل ټي بي کنټرول تر سیوري لاندې د ملټي ګرانټ په نوم یوې نه دولتي مؤسسې لخوا په کوهاټ کې میشته افغان کډوالو کیمپونو کې د نري رنځ په اړه د عامه پوهاوي سیمینارونه ترسره شول. دغه مهال د ملټي کنټي ګرانټ نومې مؤسسې صوبایي مشر پرویز خان وحدت نیوز ته وویل چې د کډوالو لپاره د نري رنځ درملنه په بشپړ توګه وړیا ده. نو په کوهاټ کې زموږ درې کیمپونو کې موږ کار کوو او بلند کیمپ ته ګمکول شریف کیمپ ته او یو زموږ غلام بانډا کیمپ ته په دې کې په تیر کال کې زموږ څلور کم سل کیسونه هغه زموږ دلته کیسونه اډنټیفای شوي چې د هغې موږ په برملا ښه بهترین علاج او مفت علاج د نري رنځ په افغان ریفیوجي کیمپس کې موږ مکمل فری دوایانې فری ټیسټونه او مکمل فری علاج ورکو. دغه مهال سیمینار ته راغلی زید خان نومې ځوان وینا وه چې دی له دې ناروغۍ په اړه بشپړ توګه خبر شو. اوس به د خپلې ټولنې نور خلک د نري رنځ څخه د مخنیوي په اړه له روغتیایي تدابیرو خبروي. طور باندې دا ټي بي دا ډېره سخته بیماري ده. دا د دې مخنیوي څرنګه کېږي لکه مثال په تور باندې ټوخی څوک ټوخی کوي یا مثال پرنجی کوي هغه باید چې خپل مخ یا سږمو ته دسمال ونیسي چې هغه بل چاته مثال هغه ټوخي کې څه جراثیم هغه ونه رسي. د روغتیاپالانو په وینا نری رنځ یوه بیکتریایي ناروغي ده چې له یو انسان څخه بل انسان ته خورېدی شي. که چېرته یې په وخت تشخیص او درملنه ونه کړی شي نو د انسان مرګ لامل ګرځي. نعمت الله خان، وحدت نیوز، کوهاټ.